السلام علیکم دوستانو. له قاتلانه حملې نه پس د داود شاه انټرویو راغله. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو په داود شاه باندې چې کله ډزې شوې وي نو ډېر زیات زخمی و او هغه د مرګ په حالات کې و او وینه ترې ډېره زیاته تللې وه، خو ښه شو په وخت یې د ایلارچ هسپتال په ICU کې اډمټ کو او له 24 غنټو وروسته یې تازه انټرویو راغله چې ټولو ته یې د خپل حالات بیان وکړو. دوستانو داود شاه په خپله انټرویو کې ویل چې په ما حمله صدر اکبر کړي او زما مجرم صدر اکبر دی، په دې کې جان حبیب هم لاس لري. دوستانو هغوی ټولو نه دعا خواست وکړو او ویلي که د چا زړه زموږ د لاسه ازار شوی وي نو موږ ته د زړه نه معافي غواړو. دوستانو داود شاه ویلي چې 2 ورځو کې به له هسپتال نه برې شم او بیا به تاسو سره ټولې خبرې د خپل کیس باره کې شیر کړم. دوستانو تاسو د داود شاه د دې خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.